د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسوولین وایي دوی له نشه یي توکو رغېدلو کسانو ته د حرفوي زده کړو ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. د یادو وزارت مرستیال مولوي زاهدالله احمدزی د رغېدلو کسانو د شپږمې دورې په فراغت غونډه کې وایي وزارت یې هڅه کړې چې یادو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې د زده کړو زمینې برابره کړي او دغه راز په تېرو څو کلونو کې له نشه یي توکو 10,000 رغېدلي کسان د کار خاوندان شوي دي. نوموړي دغه راز د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د دې برخې بمبارولو ته په اشارې سره له ملګرو ملتونو غوښتل چې د بشري حقونو د نقض موارد په ګوته کړي. تاسې فکر وکړئ هغه خلک چې ځانونه بشر دوستان بولي او یا یې مسلمانان بولي راځي په بېوزلو او هغو خلکو چې هغه جامعه کې ډیر مظلوم خلک دي بمبار کوي او هغه شهیدانوي او د امارت اسلامي افغانستان مشرتابو د همدغه مظلومو لپاره همیشه دا کوشش کړی چې دوی ته لاس ورکړي او دوی له دې بدې پدیدې راوګرځوي او دوی صاحبان د کار او کسب کړي. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ملکي مرستیال مولوي عبدالرحمن قاسمي په افغانستان کې د احتیاط لړۍ د پراختیا په اړه خبرداری ورکوي او وایي د هېواد 10 سلنه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي په داسې حال کې چې د درملنې لپاره یوازې 10,000 بسترونه شتون لري او د رغېدو لړۍ یې هم وخت نیسي. په ټوله نړۍ کې 360 میلیونه انسانان په نشو اخته دي. دا د یونډیسي تازه د 2023 گزارش یا راپور دی. په دې حساب په نړۍ کې په هر سلو کې 6 کسه معتادین دي یا په نشو اخته کسان دي. خدا شرح په افغانستان کې متاسفانه زیاته ده. په افغانستان کې 10% په هر سلو کې 10 کسان معتادین لرو. له دې سره سم یو شمېر فارغ شوي کسان له دې روزنیزې دورې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي خوښ دي چې اوس یې په یوې حرفوي برخه کې زده کړې کړي او کار یې زده کړی او له نورو خلکو هم غواړي چې په نشه یي توکو له روږدي کېدو څخه ډډه وکړي. به نظر ما کسی که راه میخواد پیش ببره ما یک تجربه خودم میگم برادر از این راه اصلا دست بکشن. راه خوب اینمیست که آدم پاک باشه در جامعه خود از جامعه هم آدم دور می باشه از خانواده خود دور می باشه. بعد می 4 ماه اینجا هستم باور کنید سیاست هم دم اینجا پشم به خاطر چی آزرده شدم. مواد مخدر مال ما نیست که پیام این نیست که یا بیاد این کمپا بیاد ترک کنه و یک چیز یاد بگیره یک چیز بیاموزه که بیرون برای دیگه ادای مواد مخدر رو نیاره. یک کار کاسبی مثل ما از این رشته فارغ بشه بره یک دکان یا یک جای بره شاگردی در یک دکان یک شاگردی کنه یک چیزی در بیاره که برای زندگیش بشرخه دیگه. د یادونې وړ ده چې له دې روزنیزې دورې 300 کسان فارغ شوي چې د برېښنا، ودانیزو چارو، خیاطۍ او نورو برخو کې د فراغت سندونه ورکړل شول.